لپاره د کومه دوه پروګرامونه چې تاسې وینئ دا کې ډېر ښکلی عکس صفحه کېږي، ډېر ښکلی عکس راولي. تاسې چېرته چې دیوال وي، ونه وي، هر شی وي هغه ورکوي. نو دغه دوه پروګرامونه زه نن تاسو ته ښیم چې څه رقم څه تاسې عکس په جوړ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوله لایک یې کړئ، زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره شیر کړئ چې یو څه زده کړي. ملګرو موږ به لوډ شو پلی سټور ته. پلی سټور کې به موږ اول یو پروګرام ولیکو، هغه د هغه سره کور کې د وای فای سره یا د 2 GB 3 GB انټرنیټ ډیټې سره کور کې، او بل د فری بیا نه روپۍ غواړي، نه پې وای فای غواړي، نه ایم بي غواړي، هېڅ شی هم نه غواړي. نن زه د دوه سرو طریقې تاسو ته ښیم. اول به ولیکو ریمو بیګ راوړولو، دا به مونږ انسټال کو، دغه یو دی، دا به جوړ کو، خپل د تلیفون سکرین ته به یې راوړو. او بل به ولیکو ریمو بیکګراوند. تاسې دلته هم وایه که تیله شئ، زه به دلته ورته وایم ریمو بیکګراوند. دلته یې لیکلی هم شئ، دلته ورته ویلی شئ ریمو بیکګراوند. نو دلته کار نه کوي، اوس به دلته ولیکو ریمو بیکګراوند. دلته یې راوړوله ده، دغه دی د اول نه دریم، د دریم دا به مو ډاونلوډ کړی ده، تاسې بیا ډاونلوډ کړئ. دغه یو دا مو چې ډاونلوډ کړله اوس به لوډ شو. اول د وای فای والا ته دا به اوس چالان شي. دا چې کله چالان شو دا په لیکلي دي ایمیج، د انګلیش لیکلي به کړي دي، تاسې به دا شنه هغه ووایئ. دا مو چې ووالو بیا به دا لو ووایئ، دا مو چې ووالو بیا به یې ووایئ. نو بیا به دلته ګیلري په لیکل ده د عکسو ځای، دا به ووایئ. یو عکس به تاسې راوخلئ، لکه اوس نو ملګرو مو دلته عکس راوستلو، دا د صفحه یې کړو عکس یې. دې کې تاسې 100 عکسونه، 200 عکسونه، 300 عکسونه چې څومره تاسې کولی شئ، نو د چېرته دیوال وي، ونه وي، هر شی وي، تاسې دا په لرې کولی شئ، ړنګولی شئ. د دې په ډاونلوډ کول یې دلته ته لیکل دي ډاونلوډ، د عکسو ځای ته لګل، کپي کول، دا به ووایئ. دا مو چې ووالو دلته به تاسې د ګیلري ووایئ. د ګیلري مو چې ووالو عکس یې څومره ښکلی پرې بیکګراوند کړلو، چېرته هر شی ورخ کړو. نو اوس به بل وکسو، بل ته بیا تاسې دغه ووایئ، بیا به د عکسو ځای ووایئ. نو دا د عکس راوستلو، دا به اوس جوړ شي. عکس یې څومره ښکلی صفا کړلو. دا د وای فای سره کور کې او د ایم بي سره کور کې. اوس به لوډ شو، کپي به کړو د عکسو ځای ته، د ډاونلوډ به ووایو، د ګیلري به ووایو. وګورئ څومره ښکلی صفا کړو. اوس به لوډ شو د فریو ته. نو دا یو د بیا بیکګراوند د فری د دا روپۍ نه غواړي. دا به تاسې ووایئ چې کله مو وویل دلته د عکسو ځای ته ورکړی ده پټو، دا به ووایئ. تاسې به یو عکس راوخلئ. نو دا د ملګرو مو عکس راوستلو. په دې کې تاسې چې کوم یو عکس غواړئ هغه تاسې د چېرته د شاته کوم هغه چې ده دا تاسې ورکولی شئ. یعنې زه 2 سره غواړم چې هغه یې کړم، او دا به داسې لږ وړیکه کړم چې موږ ته لږ سهولت کې پیدا شي. ملګرو دې کې نور ډېر ښکلي پروګرامونه دي. د ستوري نشان چې ده، د ستوري نشان یې تاسې ووالو، کلیک مو کړلو، دا به تاسې داسې لږ یوسئ.
ولته یې ډایرکټ هغه وکړلو، نو داسې ویسئ، دلته هم وکړلو، داسې ویسئ، دلته هم وکړو، داسې لږ غټ کړئ، بیا نور صفحه کېږي، ښکلی کېږي. داسې ویسئ، بیا بیا داسې لږ ویسئ، بیا بیا داسې ویسئ، بیا بیا دې اسمان طرف ته یوسئ. دې ځای کې د ده جملو سره یو شی ده، دا به زه بیا په دا هم کولی شئ، دا ډېر ښکلی ده، د بل ستوري نښان د دویمو، په دې به تاسې څنګه کوئ، داسې چې کوئ او دریم هغه عزت واستخیمو دا هغه دا چې کله تاسې هغه کړو دا به داسې لږ غټ کړئ، دلته چې کومو جمون هغه شی دی دا به زه اول صفا کړمو. اوس به دا ووهمو، تاسې عکس په دوو ګوتو داسې ښه غاټ کړئ، چې غاټ مو کړلو نو تاسې دلته لږ هغه په شی ده، اوس به تاسې چې څومره غاړ کړئ تاسو ته دومره سهولت پیدا کوي. دا ډېر ښکلی پروګرام ده، ډېر ښکلی عکسونه کوي. دا ډېر ښکلی پروګرام ده، دواړه ډېر ښکلي پروګرامونه دي، خو دا داسې ده چې د فري د بل وای فای سره کور کې یا د بیو سره کور کې.
ملګرو دغه د مو عکسو صفا کړو، چېرته ټوله غرونه هر څه مې کې ورک کړلو. نو اوس دغه زه یو بل هغه ته ښیم چې ډېر ښکلی هغه ده پروګرام یې ده. د اوکې نشان بیا ووایه، دا کې د نمبر چې دي 0 1 2 3 4 5 دا چې د کومو په د څنګو کې توسې نه پوتې وي او ورکوي. په دویم کې کوي اوسې نږدې شي، دریم کې کوي بیا نور هم اوسې نږدې شي، څلورم کې کوي نور هم اوسې نږدې شي، پنځم کې کوي نور هم اوسې نږدې شي. نو عکس داسې راشي لکه په کمپیوټر چې جوړ شوی وي. مو په دریم کې کړلو، تاسې چې په څوم کې کوئ بیا دغه ووایئ